نوم مې حسنین دی، د صوابۍ شوی اډې اوسېدونکی یم او ډېره وړه راغلی یم، 12 سال عمر کې وم. دلته مې اوس سویره نوم دی او بس د ګلبهار کې پاتې کېږو. زبرونو ما ته ویل ته خو وایي نه جینۍ او نه هلک وایي تا خو مونږ په شرمونو شرمولو، ورور به راباندې په دواړه لاسي راباندې کړه وبې عالمه. کله به یې په برګو پورې تړلی وم، کله به یې په کټونو پورې تړلی وم، کله به یې راسره څه چل کو، کله به یې راسره ډېر ذلیل زندګي مې تېره شوې. خپل لمونځ اودس کوو، خپل الله نه دغه سوال کوو خدایه کوم سزا کې کړی کو په دې ساعت هم لاک شکر دی په لاس پو روغ پیدا شوي په دغه خو د دنیا د معاشرې نه ډېر تنګ راغلی یو. څوک راته په کم نظر ګوري، څوک راته په کم اول په خپل کور کې د انسان عزت نه وي، په بار به د چا څه عزت پیدا شي. بغیر د الله نه څوک هم نشته سرجي، یو الله مسره ده او پیټ کې موږ هغه خوند مزې نشته دی. 2 روپیو که دونه وګټو چې هغه په خېټو ولګو، په کپړو ولګو، که په دوایانو ولګو. اوس رانه خپل ملګري م ډېر نفرت کړ، ډېر زیات. ما ته دا بیماري لګېدلې، دا ټول خبر شوي دي، ما پهله څوک هم نه خبرول. علاج مې وس نه کېدو، دمونو ممونو پسې به ګرځېدم. پهله ځل چې ما ټیسټ وکړو پروګرام نه رالم، زما دا خپې ډېرې زیات وخوښېدې. مل چې خدای اوس مې څوک چې ډاکټر له مې بوځي. جراګان خبر شو، چا ویل ایډز دی، چا څه ویل. زه لاړم ټیسټ مې وکړو، چې ټیسټ مې وکړو ډاکټر راته ویل تا ته د زیړي شکایت دی، وایي پرهیز وکړه. پرهیز نه ما نور څه پرهیز و، زموږ د صدر غریبي دلته په هوټلو کې ځان نه څه ملاوېږي هغه خورو. ځان به مې چکر راواغسته، څه به مې راواغسته، هغې سره به ما روټۍ وخوړه، کله به مې کاوې سره وخوړه. هغې نه پس راته دې ملګرو به راله زړه کې شک اچولو، وایي ستا داسې بیماري ده، ستا داسې بیماري ده. په دوباره زه لاړم ټیسټ مې وکړو، چې ټیسټ مې وکړو ډاکټر راته وایي اوس هم درته لږ لږ د زیړي شکایت شته. نور اوس مې نه کېدو، دلته مې ځان له ګاډۍ وکړو، لاړم دې کاټلنګ مردان سایډ ته، هلته یو دمګرې دی، هغې یو 3 ټایمه ورله لاړم، هغې راباندې دم واچو. ما ته وایي خدای به دې ښه کړي، وایي په الله भरोسه ساته، خپل لمونځ اودس کوم، منسرجي لمونځ اودس خو زه کوم، هر څه کوم، خپل زکات هم ورکوم، په دې خپل غریبۍ کې خپل څه وس مې کېږي هغه کوم ځان سره. خپل ډېرې کې راته خپل اجراګان ناپورې خاندي، څوک راته وایي ایډز دی، څوک راته وایي کینسر دی، څوک راته څه وایي، څوک راته څه وایي. ملګري مې دي یو ځای به راسره ګډېدل، یو ځای به راسره دغه کېدل. اوس هغه ملګري ما ته داسې بلاګانې جوړې شوي، ما ځان سره پروګرام هم نه بوځي. یو دقیقه پروګرام سره مې و، یو الله سره مې و. او چې چاته خپل فریاد کوه هغې راپورې الټه خاندي، چې چاته خپل فریاد کوم هغې راپورې الټه خاندي.